ابي جگر مولوی سے خبر ما ترا پیدی وای دا قوم خود دې لایق دی چې ګوډ راواله سمندر ته ورارته او پخپلم بس به ورودانګي چې دې سو سیدلم خنه دي معمولی غونتی د چا سره ټچم شو سه ورا کوز بشي پریت بتاوي تو مانچ باندې غني غکی تاسو زمونږ د خلکو اخلاق نه دي په دې سره سړکونو باندې منګ د بل لګیری کو معاشره او ماحول منګ گند کړي دي تاسو به خیال نه کوئ د ډرایورانو ته دا یا کم کسان څه چې ګاډي ورسره د می د روډ په منځ باندې به ګاډی ودرئ خبرې به شروع کړي ملګري سره وروسته به خلکو ته ایمرجنسي رنډونه به وایي دا به راکوشي ولې دې رنډ ووهه لکه څه چل شوی دا د پلار روډ دی ډز ډز سې به سړی به ولي دا اخلاق دي د پښتنو دا اخلاق دي زموږ د پاکستانو تاسو خو ملک په شرمونو شرمولی دی نن څوک چاته خبره نشي کولی چې لکه لږ سیټ ته شه دا انسانیت خو په هیچا کې نشته دی چې ته په مین روډ باندې څنګه اړې ودرې خلکو له ولې تکلیف ورکې هر سړی بدماش دی نن هر سړی خونخوار دی نن انسانیت خو د دیورې وتلی دی دیکھو خدا انسانیت نشته چې دی مسلمان ته تکلیف دی دته به ایمرجنسي دته چلتی ده او په مین روډ باندې به ګاډی ودرولئ بیا رڼم نشي والی چاته څه ویلی هم نشي ځان له کار کتل یار سړی د مرچ په سټه باندې ناست دی دا زموږ د دې خلکو انسانیت دی ګاډی به ودرولی دی به تللی دکان کې به هلته سیو آیسکریم به خوري خلک به ولاړ یا الله دا سړی و شرط ته تللی دی الله دې بیړه غرقه که چې تا دلته خلک دونه تکلیف کړی قطار به ولاړي را به شي څوک ورته ویلی هم نشي چې هلکه ولې دې په مین روډ ګاډی ودرولې خپل کار به سره څه کار دی ضربت و منشر او بس در دی خلکو انسانیت دی هر سړی چې کوم دی بدماش دی ابي جگر مولوی سے خبره ما ترا پیدی وای دا قوم خود دې لایق دی چې ګوډ راواله سمندر ته ورارته او پخپلم بس به ورودانګي چې دې سو سیدلم خنه دي موږ د بل لګیری کو یار جی حکومت تاسو حکومت لاندې او پولیس تاسو تر کم خکار کړی دی پولیس غریبانه خو تاسو ذلیل کړی دي پولیس غریب ولاړی ال غریب پاسې سیټي وای راوي شاته سویل نشي پولیس هم چاته څه نشي ویلې پرچم چاله نشي ورکولی ولې هر سړی د بدماش بوټي بچی دی پولیس او په دې خوله کې وردانګي ولې هلته یار شته که نه هلته بل بدماشي په کلي کې خان او ملک ساتلی دی چې که پولیس څه ویله نو ورته ویسویمه هلته به سیب بالا افسران ته وچاله دا بدل کوي چت بدل کوي وزیرستان ته بدل کوي چترال ته بدل کوي لرې د بچو نه وساتئ پولیس غریب وای چې الله دې تا ټول خر کی چې زما قرتي نوکری به برقرار زه چاته بدل نشم هغه چاته ویلی شي ماحول موږ ګنده کړی دی موږ خراب کړی ماحول موږ نور خلکو نه ګیلې کوو دا انسانیت خو موږ کې نشته چې راشه دا غاړې ته که نه خپله بدماشي کوي هر سړی په دې کې دا ترس نشته په دې کې چې په مسلمان باندې لږ ترس وکړي مسلمان ته تکلیف ورکول ګناه وشماري دی به خپله بدماشي کوي دلته مالا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہود کنزل کی یہودو ام عائشی تو خیر دے وئی اللہ پار کار کی نرمی خوخی دا لا سکے ایکسیڈنٹ پوچھ ایکسیڈنٹ غلطی بم دا گئی اور اکوز بشتا تا بدماشی نہیں شروع کی پروڑ بانے تولی دے سنا روا دل کا غلطی ستا دا نشا پسی سیو خبر ہوندی جوڑا کڑے ہوئے اور ٹرک چکم دے داغا سر موٹر سیکل جنگی دلے ہو بیا خو پیسې ډېر کار کوي کنه چې پولیس ولتلی چې پولیس ته ویل چې موټر سایکل مو واره سره لګو راغل بیغمه شوی نو موټر سایکل واره تله وصل ته یې به بیگ یې رپورټ جمع کوي او ته ته ټرک والے باغ وای نو تړون وی چې تا دونه ټرک روانو تا نه لیدو وای باندې ور وځه شو زمونږه مکه حال جوړ شوی دی غلطی به مغه وکي بیرته و بدنامي ما د انسانیت نه زمرو د زناورتوب د چې زموږ په ملک جاری دی رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق خو لکه زده کوي تاسو کنه چې نبی کوم اخلاق دا په خله کې لري چرته ګوړی پرتی دي چې چاته وي چې راځي غلطي وشو بس غلطي چې څوک مني دا به ډېر انتهایی یو بې انصاف سړی چې سړی غلطي ومني او دی به الټه ملامت کوي چې غلطي دی ونه ودل دا بس خټه خبره ده یا چې غلطي ونه ودل بس خلاص خبره ده دا بعضي اخلاق دي عربو نه زده کوي لګ دا عرب دې کار څنګه دي خو بعضي اخلاق پکې ډېر مزدار ایکسیډنټ بوشي را کوز بشي دی ولله به تاسو کې خوشاله خو نه ضرب ګوره ور هغه به دې ګورته هغه ګوري او دلته چې را کوشي او سړی بدماشي ساغلتي ولا شابه تاوان براکه نو اخلاق زکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم